ګرانو مینوالو، تاسو په منظر ټي وي په شیشه باندې ډېر محترم د صوابۍ د تحصیل رزړ مشران وینئ. دې ټولو ته یو شعر ډالۍ کوم او بیا ورته د اجمل بابا پوره نظم ډالۍ کوم. او شعر دا دی چې نور به نن ټیک د خیبره خیږي، که داسې نه نو ورخیږم اسمانونه شلوم. څوک چې زما شړۍ ته لاس اچوي زه خو هغه یم چې شالونه شلوم. او خصوصي توګه باندې عظیم خان رور ته، توصیف اجاز صاحب ته او زمونږ د دې علاقې زمونږ لیډران دي وارث خان صاحب او ایاز شعیب خان، دی ته چیرمین صاحب ولاړ دی، دا ټولو ملګرو ته، خو دی ته په خصوصي توګه د اجمل بابا دا نظم ډالۍ کوم چې ای د خیبر ستوریا پړک وهه ځلا وکړه، تورې تیارې ډېرې شوې ته خپله رڼا وکړه. کوزه د باګرام وینه نوې ولوله غواړي، بره د ببر غرونه نوې فیصله غواړي. دا د هیواد سره هوا مینه غواړي، ننګ غواړي. دا پښتونخوا کور غواړي، تس نس پښتون رور غواړي. دا رانه جرګه غواړي، دا رانه لښکر غواړي. لوی پښتونولي رانه لویه مرکه غواړي. لوی اباسین شور کوي، جګ ملکن شور کوي. ننګ د احمد خان غواړي، زور د احمد خان غواړي. روح د پیرو خان غواړي. او وخت د اشنغره بیا غږ د باچا خان غواړي. او آخوا چکزیرانه رنگ د صمد خان غواړي. تا غواړي او ما غواړي، وخت انتظار نه کوي، پاسه ستابیا وکا ای د خیبر ستوریا پړک وهه رڼا وکړه. او عظیم خان مشیرونه وي. ډیره مننه، مهرباني. چونکې نن د پښتونخوا سرکل لاندې داسې یو پروګرام انعقاد شوی و چې هغه قلم سره تعلق ساتي، کتاب سره تعلق ساتي، توري سره، ټکي سره او پاڼې سره او کتاب سره تعلق ساتي. نو بهرحال دا به ووایم چې ډېر ښه استادان راغلي او ډېر ښکلې یو پروګرام وشو. نو هغه استادانو ته یو کته ډالۍ وي، د بېکچه اضطراب کې، د بېکچه اضطراب کې لږ سکون راله پیدا کې، مې کدی په له څوک ورشې لږ سکون راله پیدا کې. او د جومات استاز رب دی په مکتب کې ډیلیوال دی، د جومات استاز رب دی په مکتب کې ډیلیوال دی. یو استاز راله پیدا کې خو پښتون راله پیدا کې. او دا یو نظم چونکې یو قلم خبره ده نوي، زه به د قلم په ژبه دا جوسه روښانه کړم، زه به د قلم په ژبه دا جوسه روښانه کړم. ته بیا دې تصویر کې لږ رنګ د وفا واچوه، او خال لکه چترال به ورله زه په تندي کې ایږدمه، خال لکه چترال به ورله زه په تندي کې ایږدمه. ته پکې بولان د پلوشو نه رڼا واچوه، او شونډې به یې زه د پېښور په سرخۍ سرې کړمه، شونډې به یې زه د پېښور په سرخۍ سرې کړمه. ته پکې خیبر او تاترۍ نه ځلا واچوه، او روک دې شي پیزوان د مغلوال د غلامۍ نښه، روک دې شي پیزوان د مغلوال د غلامۍ نښه. ته ورته چارګل د پښتنو د انا واچوه، او نوم خو ورله مونږ د پښتونخوا په سینه ولیک، نوم خو ورله مونږ د پښتونخوا په سینه ولیک. ته پکې د اوږو تږو برخه بلا واچوه. یو جهان مننه. زه به پکې د سعود بانګش یو کلام وړاندې کړم تاسو ته. ډېر خوندور، تا ته هم ویمه ډېر خوندور مازدیګری دی. وایي ستا غوندې وایي ستا غوندې خو نه یم چې توبې سره به پورته شم، ستا غوندې خو نه یم چې توبې سره به پورته شم، سر سره خمار سره پیالې سره به پورته شم. وی هورې به یې پاتې خدوحال ته حق حیراني شي، هورې به یې پاتې خدوحال ته حق حیراني شي، داسې یو ګلرنګې محبوبې سره به پورته شم. او دا شعر د اورېدو دی. وی مړ نه یم جمدې یمه، ویده یمه راویښ به شم، مړ نه یم جمدې یمه، ویده یمه راویښ به شم، مست یم هندوکش شم، زلزلې سره به پورته شم. او وی ترب سعوده دامونه تر جیلمه ځي، ترب سعوده دامونه تر جیلمه ځي، داسې د اسونو رسالې سره به پورته شم.